البقره مدني سورت او 206 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او هغو ته چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي زیری ورکړه چې دوی لره داسې جنتونه دي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي چې کله یې له میوې نه څه ورکړی شي وایي دا خو هماغه ده چې مخکې راکړی شوې وه. حال دا چې یوې بلې ته ورته به ورکړی شوې وي او دوی لره به هلته پاکیزه میرمنې او تل به پکې اوسېدونکي وي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بېشکه په دې کې الله حیا نه کوي چې د یوې خبرې د وضاحت لپاره د کومې ماشې په څیر کوچني یا ترې پورته کوچني شي مثال راوړي. نو هر هغه چې ایمان یې راوړی پوهیږي چې دا یې د خدای له لوري یو سم حقیقت دی او هغوی چې کافر شوي دي نو وایي الله په دې کوچني مثال څه غوښتي دي. الله په دې سره ډیر بېلاري کوي او ډیرو ته هدایت کوي او په دې سره بل څوک نه صرف فاسقان بېلاري کوي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغوی چې الله سره کړې وعده له ټینګولو وروسته هم ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله یې د پیوستون امر کړی او په ځمکه کې فساد کوي همدوی خپله تاوانیان دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. په الله به څنګه کافر کیږئ حال دا چې تاسې مړه وئ بیا یې را ژوندي کړئ بیا مو مړه کوي بیا مو ژوندي کوي بیا به هغه ته ورګرځول کیږئ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. دی هماغه ذات دی چې په ځمکه کې څه دي ټول یې تاسو ته پیدا کړل بیا یې اسمان ته قصد وکړ نو هغه یې او اسمانونه برابر کړل او هغه په هر څه پوه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او هغه وخت یاد کړه کله چې ستا رب ملائکو ته وویل
زه په ځمکه کې د یو نایب را پیدا کوونکی یم. دوی وویل آیا داسې څوک ټاکي چې فساد به کوي او وینې پکې تویوي؟ حال دا چې موږ د په ستاینې، تسبیح او سپېڅلتیا بیانولو بوخت یو. ده وویل حتما زه په هغه څه پوهیږم چې تاسو نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او آدم ته ټول نمونه ور زده کړل، بیا یې ملایکو ته وړاندې کړل، ویل د دغو شیانو په نومونو مې خبر کړئ که تاسې رښتوني یاست. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ملائکو ویل تا لره پاکي ده، موږ ته علم نشته مګر هغه چې تا پوه کړي یو، بېشکه د علم او حکمت څښتن خو همدا ته یې. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله ویل آدمه دوی د دې شیانو په نومونو خبر کړه. نو چې کله یې په نومونو خبر کړل، الله ملایکو ته وویل نه مې درته ویلي چې زه د آسمانو او ځمکې په غیبو هم پوهیږم او په هغه څه هم چې تاسو یې څرګندوئ او هغه چې پټوئ مو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او هغه وخت یاد کړه چې ملائکو ته مو وویل آدم ته د احترام سجده وکړئ، نو ټولو سجده وکړه، خو ابلیس انکار او لویي وکړه او هغه له کافرانو څخه شو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. او بیا موږ وویل آدمه ته او میرمن دې په جنت کې اوسئ او له کومه ځایه مو چې خوښه وي پرېمانه خورئ، خو دې ځانګړې ونې ته ورلنډ نه شئ، کنه بیا به پر خپل ځان له ظالمانو یاست. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خو شیطان ترې وښویول، نو له هغه ځایه بهر کړل چې پکې میشتو، او بیا موږ درې واړو ته وویل کوز شئ، ځینې مو د ځینو دښمن او تاسې لره په ځمکه کې تر یو مهاله څه ټیکانه او ژوند چاره شته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بیا نو آدم علیه السلام له خپله خدایه یو څو ټکي ترلاسه کړل چې توبه یې ورقبوله کړه، رښتیا چې همدی ډېر مهربان ښه توبه منونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ وویل ټول ترې کوز شئ، بیا چې زما له خوا څه لارښوونه درته راغله، نو چا چې زما د لارښوونې تابعداري وکړه نو پر هغوی نه څه ډار شته او نه به خفه شي.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې کافر شول او زما آیتونه یې دروغ وګڼل نو هغوی دوزخیان دي، هلته به همیشه وي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے د اسرائیل یعنی یعقوب خیلخانی، تاسو خو لږ زما نعمتونه در یاد کړئ، هغه چې در پیرزو کړي مې دي او ما سره کړې وعده پوره کړئ، تر څو تاسو سره په وعده وفا وکړم او یوازې له ما وډار شئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او په هغه څه یعنی قرآن باور وکړئ چې ما نازل کړی، تاسو سره د موجود کتاب یعنی صحیح تورات تصدیقونکی هم دی او د هغه لومړني منکرین مه جوړیږئ. آیاتونه مې په کمه یعنی ټیټه بیه مه پلورئ او یوازې له ما به ویریږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. او حق له باطل سره مه ګډوئ او په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهیږئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. او لمونځ تر سره کوئ، زکات ورکوئ او له رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا خلکو ته په ښېګڼه امر کوئ او خپل ځانونه هیروئ، حال دا چې د خدای کتاب هم لولئ، آیا له عقله کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. او په صبر او لمانځه سره مرسته غواړئ او دا لمونځ رښتیا هم یو ستر یعنی دروند کار دی، خو نه پر تابعدارو ویریدونکو باندې. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هغوی چې باور لري خامخا له خپل پالونکي سره مخ کیدونکي دي او حتما هغه ته ورګرځېدونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني اسرائیلو، بیا هم زما هغه نعمتونه در یاد کړئ چې پر تاسو مې پیرزو کړل او دا چې پر ټولو خلکو مې غوره وګرځولی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویریږئ چې کس له کسه هیڅ شی نشي مجرا کولی، نه به د چا سپارښتنه منل کیږي، نه به له چا عوض اخیستل کیږي او نه به څه مرسته ورسره کیدای شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. او هغه نعمت یاد کړئ کله چې له فرعون کاله مو وژغورلی، څومره بد یې ربړولی چې زامن یې درته حلالول او لوڼې به یې ژوندۍ پرېښودې.
او په دې کې ستاسې د رب له لوري لوی ازمایښت و. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. او بیا چې سمندر مو درته پرانیست نو تاسو مو وژغورلی او فرعونیان مو سمندر کې داسې ډوب کړل چې تاسو په خپله ورته کتل. صدق الله العظیم.